بسم الله الرحمن الرحیم. د نننی درس موضوع ده د تامو عددونو ویش. څنګه تام عددونه یو پر بل تقسیموو. دلته به یې وګورئ. دلته هم مونږه د دواړو عددونو علامو ته ګورو. که چیرته علامې د دواړو مثبت وي ځواب یې مثبت دی. 4 تقسیم د 2 څو رسیږي؟ ځواب یې 2 کیږي. ځکه که له دې خوا نه مونږ بیرته 2 ضرب د 2 باید 4 ورکړي. 2 ضرب د 2 4. په دې ډول باندې مونږ امتحان کولی هم سو. 6 تقسیم د 3 د دې هم مثبت علامه ده، د دې مثبت علامه ده، نو مثبت علامه د دې ځواب هم کیږي خو لیکو یې نه. 6 چې په 3 تقسیم سي 2. 2 په 3 کې 6. دلته اوس ګورو د دې علامه منفي ده او د دې مثبت ده. دلته هم که چیرته 2 عددونه مختلف العلامه وي، مختلفې علامې لري، منفي او مثبت، ځواب هم منفي ده. 8 چې تقسیم په 2 سي 4 بسي. نو دلته تاسو وګورئ منفي علامه په مثبت کې منفي سو، ځواب 4 په 2 کې 8. بیا هم له دې خوا نه یو منفي ده، دا مثبت ده، ځواب منفي راځي. 14 تقسیم د 4 څو کېږي؟ 4. که بیرته مونږ ځو منفي په مثبت کې منفي، 4 په 4 کې 14. دلته تاسو وګورئ د دې مثبت علامه د دې منفي ده، ځواب منفي لیکو. 8 په تقسیم په 2 باندې 4 رسیږي. نو 4 په 2 کې 8 کېږي. منفي په منفي کې بیرته مثبت، لکه مخکې چې مونږ زده کړه. 12 مثبت دي ضرب د منفي 3 تقسیم د منفي 3 وبخښئ. نو مثبت تقسیم د منفي منفي 12 په 3 تقسیم سي هم 4 رسیږي. اوس تاسو وګورئ لکه مخکې چې مونږ ویلې، اوس دا ځل که له دې خوا مونږ ضرب وکړو نو منفي ضرب د منفي مثبت 4 ضرب د 3 12 بیرته مثبت 12 یې ورکړه. دلته هم تاسو وګورئ مثبت تقسیم د منفي ځواب منفي ده. نو 10 په 6 تقسیم سي 15 رسیږي. اوس دلته هم منفي ضرب د منفي مثبت 15 په 6 کې 10. په دې ډول باندې په اسانه سره مونږه حل کولی سو. دلته هم داسې کوو چې مثبت تقسیم د مثبت، دا خو عادي شکل باندې مونږه وایو چې د مثبت ده. که منفي تقسیم د منفي کو دا نو هم مثبت کیږي، ځکه چې دواړه عین علامه لري. که عین علامې ولري، که مثبت وي یا منفي وي، نو دواړه مثبت کیږي. او که چیرته یعنی عین علامه لري، که چیرته مثلا مونږ اوس دلته ووایو چې یوه مثبت ده تقسیم په منفي، یو عدد مثبت بل منفي، ځواب منفي. که منفي وي تقسیم پر مثبت بیا هم ځواب منفي ده. نو دې ځای نه مونږ په دې ډول باندې هم په تقسیم او هم په ضرب کې عیني کار کوو. که علامې یو شان وي ځواب هم مثبت راځي، او که چیرته علامې مختلفې وي ځواب حتما منفي راځي. دلته نور مثالونه هم درکړل سوي دي. دلته تاسو وینئ چې منفي 12 تقسیم د منفي 6. ګورو د دې علامه منفي ده، منفي تقسیم د منفي مثبت کیږي. نه لیکو دلته د مثبت علامې لیکلو ته ضرورت نشته. نو 12 تقسیم په 6 سي نو 2 به ورسیږي. نو مثبت ده، نو مثبت ضرب د منفي 2 په 6 کې 12. بیرته په دې شکل باندې امتحانوو. دلته ګورو منفي تقسیم د منفي بیا مثبت کیږي، لیکلو ته ضرورت نشته. 8 چې په 2 تقسیم سي څو به ورسیږي؟ 4. نو مثبت بیرته له دې خوا یې ضربوو تر څو چې هغه عدد لاسته راکړي. که دا عدد لاسته ورنکړي زمونږ دغه د تقسیم عملیه سمه نه ده.
مثبت ضرب دی منفي ځکه چې مختلف علامه همیشه منفي کیږي نو 4 په 2 کې 8 دلته هم منفي تقسیم دی منفي مثبت شل سے تقسیم دی 50 سي 4 رسیږي او مثبت ضرب دی منفي 4 په 5 کې شل دلته پوښتنې درکړل شوي ویډیو ودروئ بیا پوښتنې حل کړئ او له درکړل شوو ځوابونو سره یې پرتله کړئ د پوښتنو ځوابونه دلته درکړل شوي دي له